السلام علیکم نیکی هیلی او پیرزویانی ګرانو کتونکو نن ورځ به د دویچ lernen auf پشتو د درسونو په لړۍ کې als wenn seit seitdem bis damit ګرامر په اړه باندې په جرمني یا ارماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس به وي لیکسیون 44 یعنی 44م درس. نو په 44م درس کې به د همدو حروف ربط یا تړونکي حروفو په اړه باندې په جرمني یا ارماني ژبه کې زده کړو. اوس راځو وین ته. وین د کا یعنی د وخت معنا ده. پښتو ژبه کې ویلی شو وین یعنی کا. او همدارنګه دا وین چې ده هغه د یوې فرعي جملې په شروع کې راوړل کیږي. فرعي جمله یا نیبنزاتس. همدارنګه د نیبنزاتس په جملو کې افعال یا فعلونه د جملې په اخر کې راوړل کیږي. اوس راځو مثال ته. zum Beispiel ich lese ein Buch wenn es draußen regnet. یعنی ich lese ein Buch یعنی زه یو کتاب لولم یا وایم. wenn es draußen regnet که چیرته بیرون یا د باندې باران وي. نو wenn چې سو هغه نیبنزاتس په جملو کې دا فعل په اخر کې راوړل شو. همدارنګه که چیرته په دې شکل باندې هم لیکلی شو wenn es draußen regnet یعنی wenn په شروع کې راوړل کیږي. که چیرته بیرون باران وي lese ich ein Buch یعنی زه یو کتاب لولم. lese دلته مخکې راوړل کیږي lese ich ein Buch. نو که چیرته تاسې لومړی مثال وګورئ یا دویم مثال دواړه یو څه دي کوم توپیر نه لري نو کولی شئ چې تاسو دلته when په نیبنزاتس دلته دویمه جمله کې وکاروئ او کولی شئ چې په شروع کې راوړئ. دا د when په مربوط په اړوند باندې مثال وو. اوس راځو دویم تړونکي حروف یا حروف ربط ته. هغه seit یا seitdem دی. د دې مطلب دا یعنی له هغه وخته. seit یا seitdem یعنی له هغه وخته. دا seit یا seitdem چې دی هغه هم د یوې فرعي جملې په شروع کې یا د نیبنزاتس په شروع کې راوړل کیږي یعنی افعال د جملو په اخر کې راځي. اوس راځو مثال ته. اوس ګورو. zum Beispiel ich gehe weniger aus seit ich Kinder habe. یعنی معنی ده ich gehe weniger aus یعنی زه بیرون کم ځمه له هغه وخته چې ماشوم لرمه. seit ich Kinder habe یعنی له هغه وخته چې زه ماشوم لرمه بیرون کم ځمه یا لږ وځمه. نو دلته seit استعمال سو habe هم په اخر کې راوړل شو. او کولی شو چې دویم مثال وګورو. دویم مثال ته راځو. ich gehe weniger aus زه بیرون کم وځمه seitdem ich Kinder habe له هغه وخته چې زه ماشوم لرمه. نو کولی شئ چې تاسو seit استعمال کړئ او کولی شئ چې seitdem وکاروئ. همدارنګه یا یې په دې شکل سره لیکلی سو seit ich Kinder habe یعنی په seit باندې شروع سو seit ich Kinder habe یعنی له هغه وخته چې زه ماشوم لرمه gehe ich weniger aus یعنی زه کم بیرون ځمه. دلته gehe بیا ich راوړل کیږي. gehe بیا ich راوړل کیږي. همدارنګه په دویم برخې ته یې وګورئ چې دا مثال هم په دې شکل سره لیکلی سو seit ich Kinder habe یعنی له هغه وخته چې زه ماشوم لرمه gehe ich weniger aus یعنی بیرون کم وځمه. نو همدارنګه seit او په seitdem سره هم شروع کولی شو او کولی شو چې په دې شکل سره یې په لومړي مثال کې یعنی د لومړي فورم یا شکل کې ولیکو. نو همدارنګه د seit نه وروسته dativ کاروو. که چیرته د seit یا هغه جمله د vergangenheit یا په تیره زمانې په حالت کې وي نو بیا هلته د seit نه وروسته dativ کارول کیږي یعنی seit plus dativ. که چیرته هغه حالت په تیر حالت کې وي یعنی په vergangenheit کې وي او په presens یا present یا په حاضره زمانه کې نه وي. که چیرته په حاضره زمانه کې وي یا presens کې وي نو د seit نه وروسته dativ نه کارول کیږي. ولې که چیرته هغه جمله یا هغه حالات په تیره زمانه کې وي نو د seit نه وروسته dativ کارول کیږي. راځو مثال ته ګورو. seit einem Jahr habe ich Kinder
یعنی یو کال کېږي چې ماشومان لرمه. دلته زاید سو پلوس داتیف ده اینم داتیف ده. نو دا تیر حالت ده، یعنی یو کال نه کېږي چې ماشومان لرمه په تیر حالت کې، یعنی فګنګنهایت ده. نو د زاید نه وروسته مو څه وکاروو؟ داتیف وکارول شو. ولی بیا هم د یادونې وړ ده چې حتما د دې لپاره چې هغه تیره زمانه ده نو د زاید نه وروسته داتیف نه کارول کېږي. ولې ځینې استثناء یا اوسنامه هم هلته موجوده ده. ځینې موارد دي چې هلته تیر حالت وي ولی بیا هم د زاید یا د زایدیم نه وروسته داتیف نه کارول کېږي. مثال ته ګورو دې ته ich reise viel seit ich ein Student war. یعنی ما ډیر سفر کاوه کله چې زه محصل یا شاګرد وم. نو دا هم تیره زمانه ده یا فګنګنهایت ده وا، یعنی فګنګنهایت ده. د زاید نه وروسته داتیف نه ده کارول شوی ولی چې دغه اوسنامه یا استثناء هلته موجوده ده. نو یو ځل بیا وایم د زاید نه وروسته داتیف هغه وخت کاروو چې هلته تیره زمانه وي یا فګنګنهایت وي. ولی استثناء یا اوسنامه هم موجوده ده په کومو کې چې د زاید یا زایدیم نه وروسته موږ داتیف نه کاروو. مثال ته ګورو دلته د زاید نه وروسته اینم راغلی داتیف ده ولی په دویم مثال کې موجود نه ده چې هغه اوسنامه ده. اوس راځو بیس ته چې دا هم یو حروف ربط ته یا تړونکی حروف ده. په جرمني ارماني ژبه کې کارول کېږي. بیس د تر څو په معنا ده. دا بیس چې ده هغه هم یو د فرعي جملې په شروع کې راوړل کېږي، د نیون ظرف په شروع کې راوړل کېږي او فعل چې ده هغه د جملې په اخر کې راځي. مثلا zum Beispiel مثال ته راځو ich warte، یعنی زه انتظار کوم. bis du kommst تر څو ته راشي. نو bis په نیون ظرف پیش رو سوله او kommst چې ده هغه یو فعل ده، هغه د جملې په اخر کې راوړل شو. ich warte زه انتظار کوم bis du kommst تر څو چې ته راشي. همدارنګه دا په دې شکل سره هم لیکلای شو، یعنی په bis باندې جمله شروع سي bis du kommst یعنی تر څو چې ته راشي. warte ich یعنی زه منتظر یم، زه انتظار کوم، زه صبر کوم. نو دا bis سو، bis د تر څو په معنا ده. دا یې مثالونه سو، یعنی موږ کولی شو چې په دې شکل سره یې ولیکو او همدارنګه کولی شو چې په بیس سره یې شروع کړو. همدارنګه بل حروف ربط یا تړونکی حروف په جرمني یا الماني ژبه کې لرو damit. damit د دې لپاره یا په دې دلیل په معنا یا مطلب ده. همدارنګه کولی شو چې damit د څو سره تعویض یعنی عوض کړو. یعنی موږ کولی شو چې damit د او څو سره استعمال کړو، یعنی د damit په ځای باندې موږ څو وکاروو. هم دا damit چې ده هغه هم د یوې نیون ظرف یا د فرعي جملې په شروع کې راوړل کېږي، یعنی په هغوی کې چې فعلونه یې د جملې په اخر کې کارول کېږي، یعنی جملې په اخر کې راځي. اوس مثال ته ګورو. zum Beispiel مثال ته راځو ich mache diese Videos damit ihr Deutsch lernt، یعنی زه دا ویډیوګانې د دې لپاره جوړوم چې تاسو جرمني زده کړئ. نو damit هم دلته کارول کېږي. هم دا فعل چې هغه زده کول دی هغه د جملې په پای کې راوړل کېږي. ich mache diese Videos damit ihr Deutsch lernt، یا زه دا ویډیوګانې د دې لپاره جوړوم چې تاسو جرمني یا جرمني ژبه یا الماني ژبه زده کړئ. همدارنګه موږ کولی شو چې جمله په damit سره هم شروع کړو. مثلا damit ihr Deutsch lernt یعنی تر څو چې تاسو جرمني زده کړئ، یا mache ich diese Videos یعنی زه دا ویډیوګانې جوړوم. تر څو چې تاسو جرمني ژبه زده کړئ زه هم دا ویډیوګانې جوړوم. دلته جمله په damit سره شروع شوله. موږ کولی شو چې همدې شکل سره یا په دویم شکل سره یې ولیکو. همدارنګه damit چې ده د څو په شکل سره لیکلی شو. ولې دلته نشو کولی چې هیڅکله damit د څو په شکل سره ولیکو؟ دلیل یې همدا ده چې ich mache diese Videos damit ihr Deutsch lernt. همدلته چې ده هغه فاعل چې ده یا subjekt چې ده هغه په Hauptsatz او Nebensatz کې توپیر لري. دلته زه وایم چې ich mache diese Videos، زه هم دا ویډیوګانې جوړوم. ولی په دې جمله کې مو مطلب تاسو ده، یعنی چې تاسو جرمني زده کړئ. نو دلته فاعل چې ده یعنی subjekt چې ده هغه تغییر کوي.
نو موږ نشو کولای چې damit په امتسو باندې عوض کړو، یعنی نشو کولای چې د damit په ځای باندې امتسو وکاروو. یعنی دا هیڅ کله موږ نشو کولای په دې شکل په دې مثال سره چې مهالته زوبیکت تغییر کوي، یعنی په دواړو جملو کې زوبیکت عینیت نه وي، توپیر لري. دلته زه وایم چې ich، دلته ای یعنی تاسو ده، نو زوبیکت تغییر سو یعنی فاعل توپیر لري، فرق لري. نو موږ دا جمله په امتسو سره نشو تبدیلولای. ولی په راتلونکي برخه کې به تاسو تشریح کړم چې څنګه موږ damit په امتسو باندې تغییر کړو. ولی دلته هیڅ کله موږ نشو کولای چې damit په امتسو باندې تبدیل کړو. دلیل مې هم تاسو ته وړاندې کړ. اوس دلته راځو، په دې مثال کې ګورو دلته هم damit کارول شوی ده. Ich spare viel, damit ich mir ein großes Haus kaufen kann. یعنی زه ډیره سپما کوم. ich spare viel یعنی زه ډیره سپما کوم. یعنی damit ich mir ein großes Haus kaufen kann، یعنی د دې لپاره چې ځان ته یو غټ کور واخلم زه سپما کوم یا پیسې ذخیره کوم. نو دلته هم damit وکارول شو. همدارنګه نو کولای شو چې عیني مثال په دې شکل سره هم ولیکو، کوم یو چې په damit سره شروع شي، یعنی damit ich mir ein großes Haus kaufen kann، یعنی د دې لپاره یا تر څو چې ځان ته یو غټ کور واخلم. spare ich viel یعنی زه ډیره سپما کوم یا زه پیسې ذخیره کوم، یعنی ذخیره جوړوم تر څو یو ځان ته کور واخلم. نو موږ کولای شو چې په دواړو شکلونو سره یې ولیکو. همدا تاسو ته راهنمایي کوي چې یعنی جمله که په دې شکل سره ولیکئ هغه مثال، او که په دې شکل سره ولیکئ دواړه صحیح دي، عیني مطلب لري، یوازې د جملو په ترتیب کې تغییر راځي. همدارنګه دلته به تاسو ته وړاندې کړم چې څنګه damit په امتسو سره تعویض یا تبدیلولای شو. راځو دې مثال ته. ich spare viel یعنی زه ډیره سپما کوم. mir ein großes Haus kaufen zu können یعنی زه ډیره سپما کوم تر څو وکولای شم چې ځان ته یو کور واخلم. نو دلته امتسو وکارول شو. نو موږ کولای شو چې همدا مثال په لاندني شکل سره هم ولیکو. په سره شروع کیږي mir ein großes Haus kaufen zu können، یعنی تر څو چې زه وکولای شم چې ځان ته یو غټ کور واخلم نو باید څه وکوم؟ spare ich viel یعنی زه ډیره ذخیره کوم یا ډیره سپما کوم. نو کولای شو چې دې دواړو شکلونو سره یې ولیکو. دلته امتسو کارول شوی ده د damit پر ځای باندې. اوس راځو د als د لکه یا د مثال په توګه د مثال په ډول مطلب ده، او als ده هغه einmal یعنی هغه کار چې einmal واقع کېدونکی وي، یو ځل پیښ شوی وي، یعنی په vergangenheit کې einmal یعنی یو ځل هغه کار واقع شوی وي einmal وي، او په vergangenheit یا په تیره زمانه کې وي. نو د als مربوط مو تاسو ته بل درس هم تیر درس وړاندې کړی ده. نو کوم چیرته هغه مخکینی درس نه وي لیدلی نو د هغه درس لینک به زه په ډسکریپشن باکس کې درسره شریک کړم. کولای شئ چې د als په مربوط نور زیات معلومات ترلاسه کړئ. نو هغه درس سره وګورئ، لینک یې په ډسکریپشن باکس کې موجود ده. اوس راځو als ده هغه هم د نیون ظرف پرې شروع کیږي، او هغه افعال چې دي هغه د جملو په اخر کې کارول کیږي یا راوړل کیږي، یعنی په اخر د جملو کې راځي. مثال ته ګورو. als ich ein Kind war ich sehr frech یعنی کله چې زه ماشوم وم ډیر شوخ وم. نو دا vergangenheit د تیره زمانه ده، او ماشومتوب هغه einmal یعنی هغه کار هغه فعل یو ځل واقع کیږي، یو ځل څوک ماشوم وي. نو als ich ein Kind war نو کله چې زه ماشوم وم چې einmal واقع شوی ده ځکه als کارو دلته. war ich sehr frech یعنی زه ډیر شوخ وم یا شرارتي وم. نو همدارنګه موږ کولای شو چې همدا مثال په دې شکل سره هم ولیکو. ich war sehr frech یعنی زه ډیر شوخ وم als ich ein Kind war کله چې زه ماشوم وم. نو کولای شو چې همدا مثال په دې شکل سره هم ولیکو. همدارنګه د als یا لکه یا د مثال په ډول مربوط بل مثال لرو.
Ich habe mich für dich sehr gefreut, als du geheiratet hast. یعنی زه ستاسو لپاره ډیر خوشحاله وم کله چې تاسو واده وکړ. Ich habe mich für dich sehr gefreut. یعنی زه ستاسو لپاره ډیر خوشحاله وم. تیره زمانه د Vergangenheit als du geheiratet hast کله چې تاسو واده وکړ. نو همدارنګه دا مثال په لاندې شکل سره هم لیکلای سو. als باندې شروع سو. als du geheiratet hast یعنی کله چې تاسو واده وکړ habe ich mich für dich sehr gefreut. یعنی زه ستاسو لپاره ډیر خوشحاله وم. دا تیره زمانه ده. دا دواړه مثالونه عین مطلب لري، یوازې هماغه ترتیب تغییر کوي.